الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود آمنت بالله صدق الله العظيم غریب خویما خو په اخلاص باندې مشک مکوا غریب خویما خو په اخلاص باندې مشک مکوا یو ځل خراشا او بیا د قدر دراتلو وګورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعین، رب کائنات جل جلالہ
وعم نواله وعز اسمه سرزما د کامل ایمان برخه نصیب او فرمایا ماستا سوڑان دے د اللہ رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشیدنا سورہ فتح شپږویشتمه سپارہ آیت نمبر یوکم دیرشم صحیحہ مبارکہ تلاوت کا رب العالمین جل جلالہ دې په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د پورا عمل کولو توفیق را نصیب کړي په تیر جمعه مبارک باندې دا بیان اشو چې نیکان خلق ولا تک هغوی خپل مجلس ترابلل د هغوی نه دعا طلب کول د هغوی سره محبت ساتل دا خبره بیان شو نن دا خبره بیانېږي چې د الله جل جلاله د پاره د رب العالمین د رضا کولو د پاره محبت او الله پاک جل جلاله چې د چا سره محبت کوي د هغوی سره محبت ساتل پکار او دا د محبت تقاضا وي چې ستا محبوب د یو چا سره محبت کوي نو تم د هغه سره محبت ساتي ستا معشوقه د یو چا سره مینه لري نو تم د هغه سره مینه لري دا د محبت تقاضا وي نو د الله جل جلاله د پاره د یو چا سره محبت ساتل چې نه پکې عرض وي نه پکې عوض وي او نه پکې حسن او صورت مقصد وي ځکه کله انسان د سعارض د وجه نه مینه لري چې مال بسراک یا عوض وي چې سی ورکړي وي نو دی ورسره ځکه محبت ساتي او یا ښایسته وي نو د حسن د وجه نه محبت پیدا کیږي نو دې ته د خواهش محبت ویلی کیږي د الله جل جلاله د پاره محبت دې ته وایي چې ته چا سره محبت کې نو په هغه کې به ایمان وي تقوا به پکې وي اگر که د هغه د متا ته څه فایده نه رسیږي تا به لیدلې هم نه وي په بل ملک کې به وي لیکن د هغه اخلاق او د هغه کې چې کم کمالات وي هغه ته اوریدلی وي نو د هغې په اوریدو سره به ستا دغه انسان سره مینه او محبت پیدا وي ته به ورسره مینه لري دویمه دا چې دغه انسان به الله جل جلاله سره محبت کوونکی وي اگر که دومره اوچت مؤمن به هم نه وي لیکن ته چې هغه ووینې نو تا ته به دین را یاد شي د رسول الله مبارک طریقه به درته را یاد شي رب العالمین به درته را یاد شي نو انسان چې د الله جل جلاله د پاره د یو چا سره محبت ساتي نو په هغه کې به دین وي هغه کې به بی دینی نی وي دا هغه سره به محبت ساتي او چې کله پکې دین نی او دا انسان هم په خپل چې کوم دی د الله سره محبت کوونکی نی نو دغه انسان سره بیا محبت ساتل دا روان دي دا ناروا دي ذکر رب العالمین فرمای کم آیت کریمه مبارکه چې ما اولوست فدی آیت مبارک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ثنا او صفت بیانی محمد رسول الله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د الله جل جلاله برحق پیغمبر دی والذین معه او هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ملګری دي اشداء علی الکفار په کفارو باندې سخت دي خپل پلاران وجلی دي ورونه وجلی دي خپلوان وجلی دي د رب العالمین د پاره ور سره بغض لرلې دي رحماء بینهم او په یو بل باندې رحم کوونکي دي یو بل سره نرم دي په سوره مائده کې الله فرمای اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین مؤمنانو سره نرم او کافرانو سره په مقابله کې ګرم دي دا د مؤمن صفت ده
تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا وینت دوی لرا پرکو کې او سجده کې الله رب العزت ته عاجزی کوي سجده ورته کوي او د رب العالمین فضل لټي او د رب العالمین رضامندی لټي یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم اثر السجود ده چې د هغې په مخونو کې د سجدې د وجنه دغه وی اثر وی د سجدې د وجنه د هغې په مخونو کې الله رب العزت اثر پیدا کی دغه اثر څه شی ده د هغې په مخونو کې اثر د مؤمن سړی په مخ کې اثر چې مؤمن سړی به ته څنګه پیژنې چې په دنیا کې الله رب العزت د هغې په مخونو کې اثر پیدا کی نو دغه اثر د سجدې له وجې نه دا په تندي کې توره ټاپه نه ده د بعضې خلکو په دې تندو کې تاسو تورې ټاپې ګورئ دغه توره ټاپت نه مراد نه ده په دنیا کې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہما مبارک فرمای چې د سجدې د اثر د وجې د هغه په مخ کې ودا عاجزی خ اخلاق دي چې رب العالمین دغه انسان نه خ اخلاق راوباسي په دغه وجه باندې به نور مؤمنان پیژني چې دغه انسان دا مؤمن بنده او دغه شان مجاهد رحمت الله علیه تابعی دی هغه فرمای چې د دین مراد دا تواضع خشوع عاجزی ده په انسان کې به عاجزی پیدا کیږي منصور رحمت الله علیه فرمای چې ما دا حضرت مجاهد رحمت الله علیه نه پوښتنه وکړه تاسو مې ته وکړو چې د دې سجدي اثر آیا دا پتندی باندې سنخه پیدا کیدل دي د پتندی باندې نخه پیدا شي او دا غي د وجنه بیا خلق پیژني جزاک الله وی حضرت مجاهد رحمت الله علیه راته فرمایل چې نه دا پتندی باندې اثر نه دی چې هغه بتا تخکار شي وی پتندی باندې نشانه دا خود هغه چام پیدا کیږي د چا زړونه چې د فرعون نه زیات سخوي دغه پزړه کې تا ته بی دینی پرتای وی دغه پزړه کې پتندی باندې چې کوم دی وی دغه ټاپه جوړیږي وی دغه ته مراد نه دی بلکې د هغوی د مخونو نبو په ورځ د محشر نور بادیږي بعض سلف دغه معنا بیان کړی دا چې په ورځ د محشر به هغه خلق چې د الله رب العزت زید عبادت کړي وي د الله رب العزت سره محبت ساتلې وي او د هغه د الله رب العزت د رضا لپاره بل سره محبت ساتلې وي دغه خلکو به په ورځ د محشر د مخونو نور بادیږي مخونه به رڼاګانې کوي لکه د دې مضمون پر روایت د جابر رضی الله عنه په حدیث د ابن ماجه شریف کې دا مضمون راغلی نو د الله د پاره محبت ساتل دا ډیر لوی فضیلت لري په حدیث مبارکو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بیان کړی نو د یو بل سره مؤمنان محبت او د کافرانو سره سخت دا د صحابه کرامو صفت ده نو چې هر کله دا د صحابه کرامو صفت شو نو امت د پیغمبر علی السلام مبارک ته امر شوه دی په اتباع د صحابه د رسول الله مبارک چې تاسو پنیکو اعمالو کې د صحابه کرامو تابعداریو کې والذین اتبعوهم باحسان پنیکو اعمالو کې تاسو د دوی تابعداریو کوي مؤمن دی توای چې دی به د بل سره محبت ساتي او کنه د بل سره محبت نه لري دا غنه نفرت کوي او اغراض کوي دا خو مؤمن نه دی دا خو زناور دی یو زناور چې بولویني بس وخکرې ورتنیږي کې او سترګې وترو باسي ورمنډه کې په جګړه وسره شروع سپې چې بل سپې ویني جګړه کوي دغه شان چرګان چې نور چرګان ویني جګړه کوي نو دا خو د زناورانو صفت ده چې دا یو بل سره جګړه کوي نه مؤمن ته مؤمن زکه وای انسان ته انسان زکه ویلې شوی دی چې دا به د یو بل سره مینا او محبت ساتي د متفقن علی حدیث ته امام بخاری امام مسلم رحمت الله تعالی علیهما راوړي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایا چې درې خصلتونه دي چې پچا کې دا درې خصلتونه پیدا شول نو هغه به د ایمان خوند اوسه کې د ایمان مزه ته به ورسی رومبه د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره محبت
د تمام مخلوقات ته سیوا محبت په الله او د رسول سره وي. او دویم د یو سړی سره محبت پاره د الله چې پاغي کې بل څه غرض د تانوي. او دریم وېدا به کوم دې کفر ته واپس غنل داسې بدګنی لکه څنګه چې انسان اور ته ور پریوزي. رب العالمین د کفر نه را اوخک د وړوکتوب نه د مسلمان پکور کې پیدا دی یا لوی شوی په کفر کې دی او الله رب العزت ورته د دین رڼا ورکړه د ایمان رڼا ورته ورکړه مسلمان شو. نو به د واپس د کفر ته چیزی دی داسې بدګنی لکه څنګه چې اور ته انسان ورگزار کې هغه بدګنی وي دغه شانته دا بدګنی. په دې حدیث مبارک کې ډېرې فائدې یو څو فائدې به تنه ذکر کو چې مونږ او تاسو په هغه باندې عمل وکړو. لومبه په دې حدیث مبارک کې درې خصلتونه بیان شي. دا یو نصاب دی. د دې دا مطلب نه دی چې نور خصلتونه نشته، نه نور هم شته چې د هغه په وجه باندې انسان د ایمان خوان ته رسیږي، د ایمان هغه مزه ته رسیږي. لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد ده چې هغه چا د ایمان خوان اوساکه من رضیا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، چې الله رب العزت خپل رب وګڼه پاغه باندې راضی شو او اسلام خپل دین وګڼه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خپل رسول وګڼه وې دغه انسان د ایمان خوان ته ورسید. بل حدیث مبارک کې رسول الله مبارک فرمای هغه انسان هغه چا د ایمان خوان اوساکه چې د رب العالمین یوازې بندګي وکړي، بل څوک هغه سره چې کوم دی په بندګۍ کې شریک جوړ نه کی او د خپل مال نه زکات ورکوي په داسې حال کې چې د نفس خوشاله وي. وزکا نفسه د خپل نفس حفاظت کوي، تزکیه کوي. یو چا پختنه وکړي الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه د نفس تزکیه څه شی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وته فرمایل چې د نفس تزکیه دی توای چې ته په دې باندې پوه شې چې الله رب العزت ما سره دی، ما ویني په هر ځای کې چې زیم وې دې ته د نفس تزکیه وای. او دریم د الله رب العزت عبادت او د خپل نفس تزکیه د خپل مال نه زکات ورکول وې دې ته چې څوک راغل دغه انسان د ایمان خوان ته ورسید. نو ګوره نور اسباب هم داسې شته چې د هغې په وجه باندې انسان هغه د ایمان حلاوت ته رسیږي، د ایمان خوان ته رسیږي. د ایمان حلاوت هغه په دوه قسمه دی، یو ته حلاوت حیثی ویلې کېږي او بل ته حلاوت معنوي ویلې کېږي. اکثر علماء دلته کې حلاوت معنوي مراد کړي چې دی به د ایمان خوان ته ورسیږي معنوي، یعنی د الله جل جلاله حکم به ته ډیر لوی ښکارا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په طریقو باندې زندگی په دین باندې عمل کول هغه به د انسان ته ډیر آسان وي. او چې کله د الله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خبره سره تعارض راشي نو دی به د الله او د رسول خبره وړاندې کوي او د نورو خلقو خبره به ورستو کوي. د مثال په تور باندې یو انسان مخه ته حرام شی کې خودلش، حرام خوراک و تراوړلش، نو په دغه انسان کې د ایمان حلاوت نشته، د ایمان خوان ته نه دی رسیدلې، په دې باندې نه دی پوي چې ایمان څه شی وي. نو دغه انسان دغه حرام مال راخلی هغه اخلي او په هغه چې کومه ظاهری فائدہ د هغه وتخکاری او چې کوم د هغه شرمندگی ده په دنیا او آخرت کې او د هغه عذابونه دي هغه د انسان ته نخکاری. او کوم انسان چې د ایمان خوان ته رسیدلې وي، د ایمان حلاوت د پزړه کې وي، نو هغه انسان هغه ته چې د حرام مال راوړل شي نو هغه ظاهری فائدې ویني خو هغه ډیره کم او تخکاری، هیڅ شی ورته نخکاری. او کوم غضبونه چې پاغه باندې دی او دنیا او آخرت کې شرمندگی ده هغه وته ډیر لوی شی ښکاری. نو د ایمان په زور باندې دغه حرام کارونه نه د خپل ځان بچ کی، د زنا او دغه شانت نور حرام کارونه دغه د ایمان په وجه باندې چې کوم دغه انسان دغه نه بچی دی ته حلاوت الایمان ویل کېږي، د ایمان خوان دغه انسان وي. دویم حلاوت حیثی دی او دا مانم ظاهره ده، د انسان خوان چې کوم دی هغه د پخلا او پزړه کې راشي. د ایمان داسې خوان دی چې کله رب العالمین یو چاته ورکی نو د ژوندۍ دا ډیره خوندور وي.
د په دې ژوندۍ کې ډیر خوند راشي، د رب العالمین بندگی ولا ډیر خوند ورکي، او د چکرونه او د نکاح کولو نه پاغي کې وته ډیر خوند ملاويږي. انسان په ملکونو باندې ګرځي خوند ورکي، لیکن د یو انسان الله سره محبت پیدا شو، د ایمان خوند ته ورسېدو، بیا دته دغه بندگی ډیره خوند ورکي په مقابله د دنیا د چکر او د نکاح کې. دا نه چې کینه دل به نکاح خوند نه ورکي یا به نکاح نه کوي، نه نکاح به کوي، لیکن کده ته ویلې شي چې را نکاح کې او کنه دومره ټیم د پدې 2 منټو کې یا پدې 3 منټو کې یو 2 رکعات نفل کې، نو دی به وایي چې زه دا 2 رکعات نفل کوم او پدې وخت کې نکاح پرېدم. دیتا حلاوت الایمان ویلې کیږي. ابو ریحانہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او محنتی صحابی دی. د په وجه باندې الله رب العزت په مونږه باندې په رمضان مبارک کې د شپې خوب خوراک سکاک دا ټول هر څه په دې امت باندې حلال شول. د مبارک به مزدوری کوله او ورځ راغې ما خام ستړې کورتا خپلې بیبي ته وویل چې ما ته خوراک تیار کړه د روزه مات. بیبي شروع شو د توغام تیارې کولو د ستړیو د مبارک سترګې وراغې چې سترګې وراغې او کله د خپلې بیبي را پاسول چې پاسه خوراک تیار سونه چې دی را پاسېدو نو په دغه وخت کې به چې کله د شپې اوده شوې او را پابوسېد بس بیا تا باندې خوراک سکاک بند هغه به نه شو کولی حرام به لکه څنګه چې اوس سحر راوخیږي او تر ماښامه پورې خوراک سکاک بندي په روژې کې دغه شانته به چې د روژه ماتې نه پس څوک اوده شول بیا به را پاسېدل بس خوراک سکاک دا هر څه به بند شي. دی مبارک دی چې را پاسېد خوراک سکاک خو پې بند شوی سحر بیا مزدورې له لاړو د ماسپښین په وخت کې په مبارک باندې د لوږې د لاشه بېهوشي راله او را پرېوت. حضور مبارک ته چې دا خبر ورسېد حضور مبارک پوښتنه وکړه دا ولې وې قربان دغه شانتې کار شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خاطره او د دې صحابي د دې فضیلت د وجه نه رب العالمین مونږ لا په رمضان مبارک کې د شپې خوراک سکاک او خوب کول او کوم شیزونه چې د ورځې په رمضان کې حرام دي هغه ټول د مؤمنانو د پاره حلال کړل. د مبارک د سفر نه راغ ډېره موده بهر تېره کړې وه او چې کله د سفر نه راغې ماسخوتن په مانځه باندې ودرېد او تر سحره پورې دی الله ته ولاړ دی او سجدې لګی. کله چې سحر شو نو د مانځه د پاره د جمع د پاره جمعات ته روان شو نو خپله بیبي ورته فرمایي چې ای ابو ریحانه تا سره زمونږ در باندې څه حق نشته دی زمونږ څه حق نه ادا کې. ابو ریحانه صحابي مبارک ورته فرمایي چې زه مانځه ته ودرېدم نو د مانځه ماله دونه خوند راکړ چې بالکل ستا فکر او سوچ هغه زما په خیال کې نه راتله. دې ته د حلاوت الایمان اعلی درجه ویلی شي. د ایمان خوند انسان هغه ته ورسی اعلی درجه کې لکه څنګه چې صحابه کرام مبارکان دې رسیدلی وو. د الله جل جلاله د پاره مصیبتونه شفقتونه برداشت کول، د الله د پاره جهادونه راتلل، د الله جل جلاله د پاره د خلق رد بد برداشت کول. دې ته حلاوت الایمان ویلی شي. د حلاوت الایمان نه صبرخه الله رب العزت دغه انسان ته ورکي. نو په حدیث مبارک کې دا ذکر کیږي حضور مبارک فرمایي چې دا 3 خصلتونه پچا کې را جمع شو دغه انسان به د ایمان خوند ته ورسیږي. ډومبه الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره محبت د تمام مخلوقاتو نه ډیر او پکار ده چې انسان د الله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره محبت ولري او دواړو سره به یو ځای لري. دلته په حدیث مبارک کې دواړه یو ځای ذکر شوي او په یو حدیث کې د دینه منع راغلی لیکن د هغې جوابونه په فتح الباری کې ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه د هغې جوابونه کړي دي. لیکن بعض خلک وایي چې د الله رب العزت سره په محبت کې څوک شریکول وای دا شرک دی. دا شرک ته ځکه الله رب العزت سره محبت یو انسان کوي او دغه شان محبت ته د یو مؤمن سره کې یحبونهم کحب الله وای دا خو شرک لازمیږي. نو د محبت ډیر قسمونه دي په هغه باندې ځان پوهه کنو بیا به دا اشکال تا ته ذهن کې نه راځي. یو محبت هغه د خواهش وي خزه د خپل خاون سره لري او خاون د خزه سره لري دغه محبت وي د خواهش او دغه محبت د پردو خود سره لرل دا حرام دی او الله جل جلاله سره داسې محبت هغه نه کیږي. او دویم محبت هغه د رحمت او د شفقت وي
د انسان په ماشومانو باندې شفقت راشي، په خپل بچو باندې، په پردو بچو باندې دغه پزړه کې رحم راشي، او الله رب العزت د رحم د انسان پزړه کې ورواچي، نو دا محبت د انسان پزړه کې پیدا شي. د چا پزړه کې چې رحم وي، شفقت وي، دغه پزړه کې به دغه محبت پروت وي، او دا محبت د الله جل جلاله سره نکېږي. د الله جل جلاله باندې د چا رحم ناراضي، د چا په شفقت ناراضي، هغه ذات دې ته محتاج نه دی. او بل محبت هغه دینی وي، یو سړی کې دین وي، د رب العالمین په صحیح معنا کې دین بیانای، داغه سره چې کوم دی د انسان محبت پیدا کیږي. دغه محبت په اول کې د رسول الله مبارک سره کیږي، ځکه دا دین مونږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راوړی. په دویم ځل دغه مینا او محبت دا د صحابه کرامو سره کیږي، ځکه صحابه کرامو د دې لپاره قرباني ورکړي، او به دغه محبت او مینا دا د علماء کرامو سره کیږي، ځکه علماء کرامو د دې لپاره تکلیفونه برداشت کړي دي، د دې لپاره کوششونه کړي دي. او یو محبت هغه د بندګۍ وي، او دغه محبت دا د رب العالمین د ذات پورې خاص وي، ځکه د بل چا سره دغه محبت نه کیږي. ولی کله چې انسان الله سره محبت لري، نو یو خدای په زړه کې الله سره مینه وي، او دویم د هغه نه یریږي، او دریم د رب العالمین ته عاجزي کوي، څلورم د رب العالمین ته سرخ کته کوي، او داسې د الله رب العزت د امر تعظیم کوي، او دا په نورو محبتونو کې نه. نو معترض اعتراض کوي، رونو په دې خبره باندې ځان پوهه کې دا د عقیدې متعلق خبرې دي. یو سړی پوی نه بس هغه راولګي شرک ته او کفر دی، تا باندې د شرک او د کفر تا په ولګي په خپل په منځ کې په خپل کافر او مشرک وي. الله رب العزت موږ د داسې حال نه وساتي. معترض اعتراض کوي، وی تاسو چې یو پیر لاړ شي، عالم لاړ شي، یا مزار لاړ شي، د ولی الله قبر لاړ شي، نو وی تاسو خو هغه تعجزیم کوي، پاجزه کې ولاړی، او تاسو داغه تعظیم هم کوي، ادب کوي، او تاسو د هغه نه یره هم ساته. وی دا ټول خبره خو پدې کې راجم دي، او داغه سره محبت هم لري. نو وی دا چیزونه چې رايوځي شي، وی د دینه خو عبادت جوړیږي، او د عبادت دا د رب العالمین ذات پورې خاص نه. وی دا شرک دې ته شرک نه ویل کېږي. په خبره باندې ځان پوهه کا، بیا په نورو خلکو باندې فتوی ورکوا. شرک دې ته ویل کېږي که یو انسان عاجزی کوي، عاجزی دې ته ویل کېږي بنده د الله ته عاجزی کوي. څه مطلب؟ د رب العالمین د حکم تعظیم کوي. الله تعالی په سبانه امر کړی دا او د سنه منغه کړی دا، بس دې فرمان بردار دی، دې مسلم دی، د حضور مبارک طریقې ته د شپه ورځ فرمان بردار دی، دې ته عاجزی ویل کېږي. او د الله تعالی نه یریږي، کچرته د رب العالمین د تعظیم د امر تعظیم می اونکو، الله به مال عذاب راکی. او د الله سره محبت ساتي، او تم د ولی سره محبت ساتي، او ورشه والا. نو الله سره محبت هغه د بندګۍ دی، او نبی علیہ السلام مبارک سره، او اولیاء سره، او صحابه کرام سره محبت دا دینی محبت دی. انسان د ځان نه مشر د هغه تعظیم کوي. تعظیم دا دی چې انسان ورپاسي، دا یو تعظیم شي. هغه سره د لاس ملاو کو، دا د دویم تعظیم شي. هغه له د غاړه ورکه، دا د دریم تعظیم شي. هغه ته د تندې خپل کو، دا د څلورم تعظیم شي. هغه ته د لاس سب کو، دا د پنځم تعظیم شو. هغه ته د خپل ځای پرې خدا د شپږم تعظیم شو. هغه له د چاپیو کا زور دی پیو کو، هغه ته د اوبو وغیرہ دغه شان خدمتونه کې، دا ټول په تعظیم کې رسی. د تعظیم اخره درجه او اخره پوړې دا چې انسان خپل تندې یو چاته په سجدي باندې پزمکه باندې ولګي، دا د تعظیم اخره درجه ده. د دین اخوا تعظیم نشته، او دا تعظیم دا صرف او صرف د الله کېږي، د بل چا نه کېږي. د سجدي دا تعریف دا وضع الجبهه علی الارض، خپل تندې پزمکه باندې یو چاته لګول، او هغه به صرف او صرف د رب العالمین ذات ته کېږي. که یو انسان راولګي دو غیر الله ته سجده وکا، غیر الله څه شی دی؟ انبیا، فرښتې، لوټي، کاڼي، اسمانونه، هواګانې، زمکه، بارانونه، اوبګانې، دا ټول غیر الله دي. او دې ته په دې یو کې سجده وکا، نو ته په ډایرکټ د کفر او د شرک فتوا نشي لګول. ته نه تاسو کا چې آیا تا دا سجده د غیر الله ته وکا، دا تا پس باندې وکا، دا خپل الہ غني؟ نجي زه خو الہ نه غنم. نو چې الہ نه غړې، نو سجده دی والے وکا، یره جی ما تعظیم وکړو، ادبن مې وکا، نو پوهه کا چې بای رو ردا سے کار دا چې ادبن سجده د نبی علیہ السلام مبارک په دین کې اسلام کې حرام ده.
نو کده وای چې صحیح ده زه پوه نو ما پوه شم خو بس صحیح شو، او کده وای چې نه ما ته پته ده چې حرام ده خو لیکن زه کومه بیا خو کفر ده، بیا خو کافر دی، ځکه حرام شی د ځان د پاره حلال غني نو بیا خو کافر دی، لیکن بیا مو ته مشرک نشي ویلې. ټول کونډې لګولې دي ماشاءالله، ها یو نیم تر نه بچتا، او بیا پکې دامو حکومت خو دې مونږه مور او پلار دی وي د دو باندې خو زمونږه حق شته دی، په دې خبره باندې ته دا کونډه او دا بجلی حرامه د ځان د پاره حلال غني، او ځان ته موحدم وي او داویم کې چې جنتی ما، او به په دغه وجه باندې چې کوم دین او بل باندې د مشرک ټاپه لګي نو دې ته مشرک نشي ویل کې. ها که یو انسان سجده ولګولا او دی وای چې زه الہ ګړم الغیاذ بالله، دا سي ذات ګړم څنګه چې ذات د الله دی، بس بیا خو پکې خبره نشته، بیا خو سوچا مشرک تا، بیا خو توبه نه قبليږي، ځکه انسان چې دوباره کفر ته واوړي بس دی ختم شو. کافر مسلمان دی شي خو چې مسلمان کافر شو د دوباره توبه نه قبليږي. نو الله رب العزت سره محبت کې، عبودیت کې، پابندګۍ کې، او رسول الله مبارک سره او د مؤمنانو سره به محبت کې، دا غوي تعظیم بکې، هغه ته بلاس پنامه باندې ولاړې د دین د خاطره، د رسول الله مبارک غلامی بکې او د الله بندگی بکې. پدې کې چې کوم دې شرک نه لازمیږي، بلکې الله او رسول د دواړو سره به یو ځای مینه لري، ځکه چې یو سره مینه لري او بل سره مینه نه لري نو مؤمن نه. مؤمن د قرآن نه دی ویلي د دواړو سره به مینه لري نو البه چې کوم دی بیا ته ایمان ته رسیږي. اوس مؤمنان خو په دنیا کې ډیر دي، کلمه خو ډیر ویلي ده او د ایمان داوی ډیرو کړي دي، نو دا چا سره په دنیا کې ته محبت لري د الله د رضا د پاره. نو یو څو خبرې د هغه یاد کې او ځان سره په مخامخ جیب کې کېدی، کداغه خبرې پکې وي خو دغه انسان سره د الله د پاره محبت ساته، او کداغه خبرې پکې نه وي نو دغه انسان د محبت قابل نه دی. رومبه دغه انسان دا به مؤمن وي، پدک به ایمان وي، کو کافر وي او مشرک وي دغه انسان سره محبت کول دا روان دي. دویم دغه انسان دا به د مانزه پابند وي، کچرته مونږه ټک خطا کو او د جمع پابندی نه کوله، کله کړه او کله نه کړه، دغه انسان د محبت قابل نه دی، دغه د منافق صفت ته د کې بیا نفاق پروت دی. او دریم چې د خپل د مال نه زکات ور کوي، د خپل مال حفاظت کوي، د هغه تزکیه کوي، دا سینه چې د بخل صفت ته پکې، او د بخل صفت دا د جهنميانو دی، او بس میم زرما ټوله د ما ټول مال د ځان د پاره جمع کوي او دا غینه مال نه خرج کوي، نو که دغه صفت پکې نو بیا د هغه سره دوستی مکو، دا د دوستۍ قابل نه دی. او څلورم چې په حق عاجزي وي، چې متکبر نه وي، چې کبر پکې نه وي، چې ماشومم د ځان نه غني او سترم د ځان نه غني، او د رب العالمین په دین باندې پورا عمل کوونکی وي، او د الله جل جلاله دین په صحیح معنا کې بیانوي. دغه څلور خبرې که په دغه انسان کې وي نو دا هغه سره محبت وکا. او کنا ایماندارانو کافر او مشرکو نو کافر او مشرک پریدا، کچرته منځګزارانو بالمازانو رکوا، کچرته د ټنګ ټکورونو والا او د نشو تماشو والا او داسې خلق او رکوا، د داسې خلقو سره په محفلو کې مکینا، او کوم تکبر او لوی کول عاجزی پکې نه وا، د داسې خلقو نه تخته، دغه خلقو سره په محفل کې مکینا. نو محبت د الله د رضا لپاره په دې حدیث مبارک کې درې خبره بیان شو. یو الله او د رسول سره محبت د تمام مخلوقاتو نه ډیر. دویم د یو مؤمن سره محبت د الله د رضا لپاره چې پاغي کې ستاسو غرض او غوض نوي. او دریم کفر بد ګڼل، داسې بد ګڼل چې لکه انسان اور ته ورګزارول شي او الله رب العزت هغه د کفر نه راوستلې وي، وې دغه شانت چې دا کفر بد ګڼي. دا درې خبر چې پچا کې رااله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای، وې دغه انسان به د ایمان خون ته ورسیږي، حلاوت الایمان ته ورسیږي. انس رضی الله عنه مبارک فرمای، وې زما د کدو سره مینا د کدو سبزی، اوس کدو چاله سو کولې شي، منډه چا سره نشي واله، مدد چا سره نشي کوله، داس نشي کوله چودريګا ای بوټی نه راکوشي او جولخ نه او تا سره پند په پټی کې وچت کی. لیکن محبت و سره انس رضی الله عنه ولی کوي د دې د پاره چې د رسول الله مبارک خو، نو د رسول الله مبارک چې سره مینوي هغه شذونو سره به هم تمینه لري، او کچرته د هغه سره دی مینه نه او د هغه سره ته نفرت لري، بیا د سره ګوره الله مینه لري. لکه بعض خلک مونږ ته وایي کنه وې دا الواخوارد یو خنداګانې کوي، ټوکې کوي. د بخاری شریف حدیث ته حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی،
وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل، وی یو پیغمبر علیه السلام مبارک چې د حلوا سره او د شاتو سره بی مینه لرله، او چې تر لګیږي او ته خلکو ته وې چې ګوره دا داسې خلک دي، خو تا د رسول الله مبارک سره نفرت دی کنه، د رسول الله مبارک د فعل نه د نفرت دی، کول خو یسم نه مانی، په ډیرو خبرو کې تا د رسول الله مبارک او اقوال پریخي دي، او به چې رسول الله مبارک چې او کار کړي نو هغه لم جرح ګوري. رب العالمین دې مونږ او تاسو صحیح عاشقان د رسول الله مبارک جوړ کی. ابن عمر رضی الله عنه مبارک په مسجد قباء تتلو او هغه سره بیمینه لرله د تبرک زیو ولی بتلو رسول الله مبارک بتلو د هر هفته په ورځ پاغه کې به 2 رکعات منځ کو او بیا براتلو. نو ګوره رسول الله مبارک چې کوم شي سره محبت کړي دي صحابه کرامو د هغه سره محبت کړي. یو حدیث مبارک کې اخیری حدیث بیانوم پدې کو احادیث ډیر راغلي دي خو چون کې ټیم پوره کې 2 والا ده ان شاء الله بلی جمعه ته بیا وباسو ک جون وفاو کا. د متفقن علی حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمای چې او قسم خلق دي رب العالمین به په ورځ د محشر د خپل د عرش تصویر لاندې راولي چې په دغه ورځ باندې به الله د عرش نه سیوا بل تصویر نیوي. ډومبه هغه انسان چې هغه انصاف کوونکی وي، عادل بادشاہ یو بادشاہ دا او انصاف کوي په خلکو کې پاوامو کې، وې دغه انسان به الله تعالی په ورځ د محشر د خپل تصویر لاندې کی. دا پکې ولګوي. اوس انسان به چیرې بادشاہان کو په دنیا کې پشمار دي او صرف دغه خلق به د عرش تصویر اعلان راشي او موږ به پاتې شونه تم راځي. په یو حدیث مبارک کې دام دي چې انسان په یو شی باندې قادر وي او هغه د لاندې وی لکه ستا اهل شو ته په هغه باندې زبردستین کې هغه سره چې کوم دی انصاف چلے دوی خزي دي په هغه منځ کې انصاف کې په خپل بال بچ کې انصاف کې رب العالمین به په ورځ د محشر د خپل تصویر اعلان ودرای. او دویم هغه ځوان چې د رب العالمین په عبادت کې رالوي شوی وي په ځوانۍ کې چون کې د خواهش سیوا وي د خواهش طاقت نو هر ګناه ته انسان اراده لري دغه ګناه کوم زنا کوم غلا کوم د ځوانۍ جوش په خرگوش کې وي او په دغه وخت کې دغه انسان د رب العالمین بندگی کوي په دې کې رالوي شنو قابل ده دی چې دغه انسان رب العالمین په ورځ د محشر د خپل عرش د تصویر لاندې ودرای. او دریم هغه سړی چې د هغه زړه په مساجد پورې تړلې شوی لکه تاسو ټول راغلی نو پدې مين راغلی چې دا د رب العالمین کور دا سبزدکو او پکی بکینو نو په مسجد کې ناس ته هم ثواب او عبادت تا. نو تاسو چې پدې نیت کې څوک راغلی چې سود الله کور سره محبت لرو حضور مبارک فرمایي وي دغه انسان به الله رب العزت په ورځ د محشر د خپل تصویر لاندې ودرای. او سلورم هغه دو سړي کوم چې د یو بل سره د الله د پاره محبت کوي. حضور مبارک فرمای د الله د پاره یو ځای کیږي او د الله د پاره د یو بل نه جدا کیږي چې په حدیث مبارک زمونږ مقصودی جمله هغه هم عمده. انسان کله د یو بل سره محبت کوي د دنیاوی ریاض سره وي صغیرز وي غوز وي هغه کې چې کوم دی دغه انسان تمل ریره صبر کی سب ولا ورکما نه صرف د الله د پاره یو بر سره یار وزې شي یو بل ته دین بیانې د الله د پاره د یو بل نه جدا کیږي د الله د پاره یاره تر اوسه پورې ته مؤمن وي موحد وي او جهادونه بده کول او د خلکو تربیت بده کولو اوس لاړ د کفارو مرګره شه بس ما استاد جدای رال نو جدایم د الله د پاره یو دا معنا. دویمه معنا دا چې په ژوند کې یو ځای وي د الله د پاره او په مرګ باندې د یو بل نه جدا شي ځکه هغه الله ته ورشي او د الله د پاره صبر وکي نو دام د الله د پاره یو ځای کېدل او جدا کېدل دي. پنځم هغه سړی چې هغه ته یو خاصه ډولی خزا او د اوچت خاندان سره تعلق لري او هغه وته دعوت په بدکارۍ باندې ورکی او د په دغه وخت کې وایي چې زه د الله نه یریږم. حضور مبارک فرمایي دغه انسان و الله رب العزت په ورځ د محشر د خپل عرش تصویر لاندې ودرای. پدې کې دا کې دوله ولګیدو ذات او منصب انکیت پکې لګیدل د پدې حدیث کې د دې د پاره کله چې یو خزه د یو چاته دعوت په زنا باندې ورکی نو دا سړی یریږي چې اسنه سوکرا باندې راشي دا بم اوجنی او ما بم اوجنی او کدا دغه خزه د اوچت خاندان سره تعلق لري اعلی منصب سره وي نو هغه د چانه یریږي نه. په معاشره کې هغه خاندان ته څوک اوچت نظر باندې نشي کته یره چې دای سره بسوخ کراړه میدا خو د اوچت خلق دي
زورور خلق دي. حضور مبارک فرمایي دغه شانته د زورور خاندان یو خیسته خزه چې د دعوت ورکی نو د خزرور وی چې ما ته حاسم سوک سنی شي ویلې کده سره بدکاری وکم او بهم دغه وخت کې دغه انسان د الله رب العزت د رضا لپاره دغه زنا اونکی وی رب العالمین به دغه انسان په ورځ د محشر د خپل د عرش تصویر لاندې ودرای. شپږم هغه سړی چې چاته صدقه ورکی او په صدقې ورکولو کې حضور مبارک فرمایي چې د ګس لاس د خلاص نه خبر نشي. نو خلاص ګس لاس خو لاسونه خو د یو بل نه خبرېږي دا کنایه ده یعنی داسې پټه صدقه ورکي چې نور خلک د دنه خبر نشي ښځه ته خبر نشي اولاد ته خبر نشي عوام ته خبر نشي داسې پټه صدقه یو چاته ورکي. او هم هغه سړی چې هغه په یوازې ناستې په تنهایۍ کې او رب العالمین را یاد کی او داغه د یاري نه دغه انسان د سترګو نه اوخ کې او بيدي. حضور مبارک فرمایي وې دغه انسان به الله په ورځ د محشر د خپل د عرش تصویر لاندې ودري. انسان د خلکو په وړاندې جاړي جړه روا ده ناروا نه ده لیکن علما وایي چې اکثر خلک چې د خلکو په وړاندې جاړي وي دا منافق وي. وې ځکه د منافق جړه وي دا اختیاري وي او د مؤمن جړه هغه غیر اختیاري وي. مؤمن سړی چې کله داسې ودرېږي په دې کائناتو کې سوچو کې دی بوټو ته اسمانونو ته هواګانو ته سوچو کې چې الله د دې چلولو والا هم ته د سترګو ناګهانه اوښ کې روان شي چې دون لوی ذات زمونږ په سر باندې موجود دی. او منافق چې وي نسه خبره به دی باسي په جړا شي تاب ځان سره بکینه یا راتیر وخت ټینګ چې دا په جړا شي تابم ځان سره او جړا یو درې غیر پلان کې لګ جړو دا د منافق جړا ده. مؤمن سړی چې په مانځ کې به اوجاړي جمع ته ولاړی په جړا بشولي په آیاتونو کې به د دوزخ تذکری راشي د جنتونو تذکری به پکې راشي دا غي د خوشاله د وجنا یا د هغه د یری د وجنا مؤمن انسان بوجاړي. نو دغه شان او خلق چې پاغه کې یو هغه سړی چې هغه د بل انسان سره د الله د رضا د پاره محبت کوي او د الله د رضا د پاره د هغه نه جدا کیږي چې فاسق او فاجر دی دغه انسان به الله رب العزت په ورځ د محشر د خپل د عرش تصویر لاندې ودري. رب العالمین دې مونږ ټول د خپل د عرش تصویر لاندې راولي. رب العالمین دې مونږ ته عملنامه په خلاص باندې راکړي او دا کوم خبره مچو کې رب العالمین دې په اول مالا او به تاسو لا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سکه مې به شی په زمانہ شوی رب العالمین دې ما ته معافیو کړي. بیماران د اهل اسلام ته دعا وکړي چې رب العالمین والله شفاء کامله عاجله نصیب او فرمای. د خپل عبادت لپاره د خپل ریاضت لپاره دی ول رب العالمین دراز عمرونه ورکی. د چا چې بال بچنی نارینه بال بچنی دعا ورته وکړي. تاسو کې ډیر مسافر ناس د مسافر دعا قبليږي. څوک چې بیماران وي د چا چې بال بچنی د چا چې وی او نارینه اولادینی دعا ورته وکړي چې رب العالمین ول نیک عمل اولاد ورکی او چې چا وی رب العالمین دې وته نیک عمل صالحه دیندار استر کی. رب العالمین دې مونږ ټول په خپل د رحمت په نظر کې راولي. رب العالمین دې مونږ ټول د رسول الله مبارک په صحیح معنا کې عاشقان جوړ کی. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.